ته راسه هلک. ښه دا دوکان دی سر دننه څه بلا ته دلې دا دې شاګرد شولې بله به دا ګرده شان سر یو راکښته کوې ښې ټینګ صافه کوه درته یږده شی مې در څه مات نه شي دا ګرده ځینې د ماتېدو شان دي بله دلې اخته اوسه ښه بس چې ګراک رالی د شي صفت ورته السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد ستړي مه شئ شی په خیر یې؟ خیر اوسې جوړ یو اوسې. دانه کریم مې پکار دی د مخ مې داسې ورځ په ورځ تورېږي د لمر ضد کریم مې پکار ښه د لمر ضد کریم به درکړمه داسې وکړه غوږ ونیسئ وارې ودرېږه زه سره یو دغه دا د لمر ضد کریم دی دا چې سهار راوځې مخ په غوړوه او دا فیس واشونه دي دا دوه رقمه ښه دا باندې به ماښام چې بېدېږې مخ په غوړوه بیا سهار یې په دغه پسې مینځه دغه یو رقم صابون دی په دې بیا پرېوله کېږي سترګې له تور لیک هم لري هوا او خو دا دغه دپاره یو سترګې غواړي دې شان ته ضرورت له نسخ خپله سمېږي رغمه لره یا وروره په دې سره نه دا ده دغه وکړه په دغو کې اوس کوم یو ښه شی دی چې زه هغه دغه د ورځې استعمالېږي او په دې د شپې مخ غوړوه او په دغه صابون باندې سهار پرېولل کېږي یعنې دا درې سره چې استعمال کوم بیا خپله به مخ کې دغه ځایونه ده در باندې سهار وختي لمانځه ته راکښېنم اخستان یو څه وختي بېدېږه بره به دې دا مخ یو څه نور پیدا کړي دی مشهور دغه ډب صابون دی په دغه مخ سره مینځې هم دي دغه کېږي او دا بیا لوشن دی دا لاسونو پښې هم غوړېږي مخ هم په غوړېږي بر دغه چې دی پوستکی داسې ډېر نرم ساتي یا وام چې خدای نه ښایسته کړی په دې شان ولاکه ښایسته لمنځونه کوه خدای به دې څه په مخ کې نور پیدا کړي لمنځونه کوم لمنځونه کوم زه د بې لمانځه نه یم ته ورسه ځانونه نار دي ځان لمانځه ته ورس هله کاشکې خدای دې خوار نه کړه دا ستا اوله ورځ دغه حال دي اخ ورور دې ماغزه راسه یا ولاړم ورور